سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. معراج شینوار یم. دا د آی سی ټي لومړی ویډیو ده. آی سی ټي موږ او تاسې پیل کړله. انشاءالله د آی سی ټي په ټولو درسونو باندې به زه خبرې کړم او په همدې یوټیوب چینل کې به انشاءالله تاسې ته شیر کومه. تاسې کولی شئ زما همدغه یوټیوب چینل معراج شینوار در سره سبسکرایب کړی و. د آی سی ټي کوم پلی لیست چې ما جوړ کړی دی انشاءالله په دې پلی لیست کې به مکملې ویډیوګانې راځي. دا زموږ لومړی ویډیو ده. په دې ویډیو کې به زه د آی سی ټي په ابتدایي معلوماتو باندې تاسې ته خبرې وکړم. له دې وروسته نور په مهمو موضوعاتو باندې موږ او تاسې خبرې وکړو. زه کوشش کوم چې هغه موضوعات چې ضروري دي لازمي دي تاسې په کار راتللی شي، په مارکیټ کې له تاسې سره کومک کولی شي، په هماغو موضوعاتو باندې خبرې وکړم. که بیا هم کومه موضوع باندې ما نه مخکې وروسته شو خو زه انشاءالله په ټولو موضوعاتو باندې خبرې کړم. همدارنګه تاسې به هم همکاري راسره کوئ. په کمنټونو کې کومه موضوع له ما پاتې کېږي هغه به تاسې ته ما ته ښایئ، کمنټ به راته کوئ چې تاسې په راتلونکي ویډیو کې په دې موضوع باندې خبرې وکړئ. انشاءالله بیا به زه په خپل درس کې هغې موضوع ته هم اشاره کوم، په هغې باندې به کار کوو. نو له ټولو ملګرو مې هیله دا ده چې هغوی دغه کورس ګوري، دغه ویډیوګانې ګوري. نو زما همدغه یوټیوب چینل معراج شینوار در سره سبسکرایب کړئ. زما دوهم یوټیوب چینل معراج خان سکیله هم در سره سبسکرایب کړئ. زما ټلګرام چینل هم تاسې در سره جوین کړئ. راځو مونږ او تاسې آی سی ټي شروع ده او د آی سی ټي په ستراتیژۍ باندې به یو څه خبرې ایس ام سی چې دی هغه ما تشریح کړې وه. زه به راشم ایس ام سی او د ایس ام سی کوم کلاس چې ما تاسې ته تشریح کړی هغه تاسې کولی شئ په یوټیوب کې وګورئ. زه به دلته راشم او تاسې ته به سرچ کړم یوټیوب. صحیح ده. په یوټیوب کې تاسې کولی شئ زما هغه ټول درسونه پیدا کړئ چې کوم په ایس ام سی باندې هغه درسونه ما جوړ کړي دي. صحیح ده. ایس ام سی باندې کوم درسونه ما سره وو هغه تاسې کولی شئ په یوټیوب کې وګورئ. هغه به تاسې ته وښیم. هغه موضوعات ستاسې لپاره ډېر ضرور دي تر څو هغه موضوعات تاسې وګورئ چې بیا تاسې سره په هغه ویډیوګانو کې مشکل نه وي. صحیح ده. تاسې به راشئ د معراج شینواري دغه یوټیوب چینل ته، په دې باندې به کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک وکړ زما چینل به تاسې ته په دغه شکل راواوړي. بیا به تاسې راشئ پلی لیست برخې له. صحیح ده. زما د یوټیوب چینل پلی لیست برخې ته چې کله تاسې راغلی دلته مختلف کورسونه تاسې کولی شئ پیدا کړئ. صحیح ده. هغه کسان چې فرکس شروع کوي یا نه پوهېږي دا ویډیوګانې وګورئ. فرکس کې اکاونټ ایکسچینج کې جوړ کړئ، کپیټل ایکسچینج کې جوړ کړئ. همدارنګه په کرپټو کې څوک مطلب معلومات نه لري تاسې کولی شئ. تاسې به راشئ او دغه د ټکنیکل انالیسس ان پشتو کوم دغه چې دی دا به تاسې راخلاص کړئ. سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. صحیح ده. په دې کې مکملې ویډیوګانې تاسې پیدا کولی شئ. کوشش وکړئ تاسې دغه ټولې ویډیوګانې وګورئ. تقریبا 14 ویډیوګانې تر څو تاسې په ډېرو موضوعاتو باندې څه شئ، په ډېرو موضوعاتو باندې پوه شئ. ښه اوس راځو موږ تاسې آی سی ټي شروع کړل او په آی سی ټي کې زه تاسې ته په یو څه ابتدایي مسایلو باندې خبرې کړم. بعد له هغې به انشاءالله موږ تاسې په نورو مسایلو باندې خبرې کړو. تاسې سره چې راځي آی سی ټي، زه به دا دلته غټ تاسې ته ولیکم تر څو تاسې پوه شئ په دې باندې. آی سی ټي. صحیح ده. هغه ملګري چې وایي ستا ویډیوګانې بار بار تشریح دی هغه دی هغه ملګري چې زما ویډیوګانې په هغې باندې بوج کېږي کوشش وکړئ مه یې ګورئ. ځکه یو شی چې په تاسې بوج کېږي هغه تاسې مه ګورئ. دا زه ویډیوګانې ډېرې ساده جوړوم ځکه موږ سره ډېر ملګري چې دي هغوی نه پوهېږي په مهلکو لغاتونو باندې. نو زه کوشش کوم چې په ساده الفاظو کې دغه هر څه زه تاسې ته تشریح کړم. صحیح ده. موږ سره تر ټولو لومړی موږ تاسې آی سی ټي ستراتیژۍ باندې خبرې کړو یا انر سرکل ټریډینګ. صحیح شو. تر ټولو لومړی یو څو خبرې دي چې هغه باید تاسې په خپل ذهن کې له ځان سره وساتئ چې هغه مایکل هم په دې باندې دغه خبرو ته زیاته توجه کوي. هغه وایي چې تاسې د څو خبرې په ذهن کې ساتئ. بله خبره دا چې د آی سی ټي چې دا په خپله مایکل جوړه کړې ده. صحیح ده. مایکل جوړه کړې. تاسې کولی شئ یوټیوب کې سرچ کړئ انر سرکل ټریډینګ. د مایکل خپل یوټیوب چینل دی هغه تاسې ته راوړي. تاسې کولی شئ که هغه ملګري چې په انګلیسي باندې معلومات لري له هغې څخه تاسې معلومات ترلاسه کولی شئ. بهترینه ویډیوګانې هغې جوړې کړي دي. صحیح ده. خو موږ بس یو بل نه کاپي اخیستې ده او دلته اوس راځو تاسې ته تشریح کوو. موږ تاسې لومړی راځو دغه آی سی ټي ستراتیژي چې چا جوړه کړې هغه ځینې مهمو موضوعاتو ته اشاره کړې چې مخکې له دې چې تاسې آی سی ټي زده کوئ په آی سی ټي کې تاسې ارډر بلاک زده کوئ، فیجي، لیکویډیټي. له دې مخکې چې مارکیټ کې تاسې انټر شئ، انټري وکړئ، مارکیټ ته داخل شئ، څو خبرو ته باید تاسې توجه وکړئ چې هغه خبرې باید ستاسې په ذهن کې. تر ټولو لومړی موږ تاسې راځو او په دې باندې ځان پوهه کوو چې د آی سی ټي کومه لوګو چې موږ تاسې سره راځي هغه لوګو ډېره مهمه ده. صحیح شو. زه به راشم او دا لوګو به په دغه شکل باندې لوګو شتون لري خو زه به دلته تاسې ته صرف یو شکل در وښیم. صحیح شو. په آی سی ټي کې موږ تاسې سره په لوګو کې دغسې یو شپ یا دغسې یو تصویر موږ تاسې سره جوړېږي. صحیح شو. زه به راشم او دا به دلته په ښه شکل تاسې ته وښیم تر څو دغه له پیل څخه موږ تاسې ټول موضوعات ښه تدریس کړو تر څو بیا په راتلونکي کې تاسې سره په هغې کې مشکل نه اوسي. صحیح ده. زه به راسم دا ویډیو به یو څه د اندازه سټاپ کړو.
دا دی ما له دې سره دغه لیکل وکړل په لیکلو کې شاید په سپیل کې یو څه غلطي خو تاسې اخذ ترې وکړئ صحیح شو. په آی سی ټي لوګو کې موږ او تاسې دوه مهمې نکتې لرو او دغه دوه مهمې نکتې چې دي موږ او تاسې دپاره ډېرې مهمې دي چې په دې باندې موږ او تاسې تر ټولو لومړی باید پوه اوسو. تر ټولو لومړی مایکل موږ او تاسې ته وایي چې مارکیټ کې موږ او تاسې نشو کنټرول کولی، یعنې مارکیټ موږ او تاسې مارکیټ کې چې کوم حرکتونه دي دا موږ او تاسې نشو کنټرول کولی. په اصل کې مارکیټ چې دی سمارټ مني کنټرول کوي یا دغه وړوکې کومه دایره چې د مارکیټ دغه کنټرول کوي صحیح ده. دا موږ او تاسې سره څوک دي؟ دا موږ او تاسې سره سمارټ مني ده. دا وړه دایره چې کومه ما رسمه کړې دا موږ سره سمارټ مني دي. سمارټ مني څوک دي؟ سمارټ مني هغه څوک دي غټ بانکونه، غټې ادارې چې چا سره ډېره اندازه پیسې دي موږ او تاسې دې ته وایو سمارټ مني. اصلا دا مارکیټ چې چلیږي دغه سمارټ مني یې چلیږي صحیح ده. او موږ او تاسې دغه په ډېره اندازه چې دا موږ او تاسې ریټایلز ټریډر یا موږ او تاسې کوچني کوچني ټریډران دي صحیح ده. خو دغه غټه دایره چې ده دغه دایره چې دی موږ او تاسې سره کسان ډېر دي خو دوی سره پیسې کمې دي، لږې لږې دي هر یو سره، خو دا کسان ډېر دي. په اصل کې دغه وړوکې دایره چې دی دا غټه دایرې کوم کسان چې دي دا دوی څرخۍ تاووي صحیح ده. اصلا مارکیټ همدغه سمارټ مني چلیږي صحیح ده. موږ او تاسې ریټایلز یو په دې غټه دایره کې شتون لرو او دلته دغه سمارټ مني چې دی ټول مارکیټ چلیږي صحیح ده. دغه لکه یو څرخ په شکل باندې دی صحیح ده. موږ او تاسې یو څرخ به مو لیدلی وي چې یو ځای کې وړوکی څرخ وي بل غټ څرخ وي صحیح ده. په ماشینونو کې شاید تاسې دا لیدلي دغه وړوکی څرخ دا غټ څرخ هم تاووي صحیح ده. په همدې شکل موږ یعنې په ډېر ساده شکل تاسې ته دا موږ او تاسې سره سمارټ مني دی چې اصلا مارکیټ همدوی کنټرولوي صحیح ده. موږ او تاسې ریټایلز ټریډر یو چې دغه غټه دایره کې چې کوم څومره ټریډران دي همدغه کوچنۍ دایره دا غټ ټریډران څه کوي یا دا غټې دایره چې دی دا کنټرول کوي. نو سمارټ مني موږ او تاسې سره چې دي هغه بانکونه دي، غټ ادارې دي، هغه کسان چې په ډېر اندازه سره هغوی پیسې لري یا په ډېر اندازه سره هغوی سرمایه لري دا موږ او تاسې سره سمارټ مني دي. کله دا وایي چې موږ او تاسې په آی سی ټي کې باید دا زده کړو چې د دغه خلکو حرکتونه زده کړو صحیح ده. د سمارټ مني حرکتونه باید موږ او تاسې زده کړو او په دې باندې ځان موږ او تاسې پوه کړو چې دغه سمارټ مني څه ډول حرکت کوي صحیح ده. چې کله موږ او تاسې په دوی حرکت باندې ځان پوه کړو چې اوس سمارټ مني څه ډول حرکت کوي بیا موږ او تاسې کولی شو چې له سمارټ مني سره یو ځای په مارکیټ کې څه شو؟ په مارکیټ کې انټر شو. نو دلته موږ او تاسې یا زموږ او تاسې هدف چې دی هدف دا دی چې سمارټ مني څنګه حرکت کوي صحیح شو. د سمارټ مني حرکتونه باید موږ او تاسې درک کړو چې دوی څه ډول حرکت کوي. یو خبره که تاسې نوټ کوئ که په هر شي کې ځان سره لیکئ موږ او تاسې ریټیلز ټریډر یو. اصلا مارکیټ چې کنټرول کیږي هغه سمارټ مني کنټرولوي. سمارټ مني موږ او تاسې سره څوک دي؟ غټ بانکونه، غټې ادارې. موږ او ستاسې هدف یا د آی سی ټي زده کړې نه زموږ ستاسې هدف دا دی چې د دغه سمارټ مني حرکتونه موږ او تاسې درک کړو. د سمارټ مني حرکتونه موږ او تاسې وپېژنو. خود به خوده خو موږ او تاسې نشو کولی چې سمارټ مني سره داخل شو یا د هغې څخه خبر نه لرو. خو د آی سی ټي په زده کولو سره موږ او تاسې د دوی هغه چلونه د دوی تخنیکونه موږ او تاسې زده کوو چې سمارټ مني له څه ډول تخنیکونو کار اخلي، سمارټ مني له څه ډول چلونو کار اخلي، سمارټ مني څه ډول کردار ترسره کوي یا سمارټ مني څه ډول مارکیټ ته داخلیږي صحیح ده. موږ او تاسې هدف دا دی او مایکل هم دا وایي چې زموږ او ستاسې هدف باید دی چې د سمارټ مني حرکتونه چې کړو د سمارټ مني حرکتونه درک کړو یا د دغې کوچنۍ دایرې حرکتونه موږ او تاسې څه کړو درک کړو صحیح شو. مایکل چې دی په دغه دوو خبرو باندې ډېر زیات تاکید کړی چې موږ او تاسې په دې باندې اوس خبرې کړو، په دې باندې کار کوو. یعنې آی سی ټي څومره ستراتیژي چې ده هغه په همدې دوو موضوعاتو کې راټوله ده او مایکل چې دی په همدې دوو موضوعاتو باندې خبرې کړي دي او موږ او تاسې به په همدې دوو موضوعاتو باندې خبرې کړو چې موږ او تاسې مایکل موږ او تاسې ته وایي چې تاسې کوشش وکړئ چې په دې دوو شیانو باندې ځان پوه کړئ او مایکل هم په همدې دوو شیانو باندې کار کړی چې هغه موږ او تاسې سره دي ایکسټرنل رینج لیکویډیټي او انټرنل رینج لیکویډیټي. دا چې ایکسټرنل رینج لیکویډیټي څه دی او انټرنل رینج لیکویډیټي څه دی. په لیکویډیټي باندې موږ او تاسې مخکې خبرې کړې چې لیکویډیټي څه ته وایي صحیح ده. هغه په سمارټ مني کې چې کوم درسونه یا په اس ام سي کې چې کوم درسونه موږ سمارټ مني کنسپټ کې کوم درسونه وړاندې کړي هغه ویډیوګانې تاسې وګورئ تر څو په لیکویډیټي باندې تاسې پوه شئ چې لیکویډیټي وایي څه ته صحیح ده. بیا په دې درسونو کې تاسې ته مشکل دی. مایکل په دې دوه شیانو باندې ډېر کار کړی دی، په تفصیل باندې په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي چې موږ سره دي هغه د ایکسټرنل رینج لیکویډیټي او انټرنل رینج لیکویډیټي. زه به تاسې ته دغه صرف دروغ ښیم چې ایکسټرنل رینج لیکویډیټي موږ سره دا ده او انټرنل رینج لیکویډیټي کې موږ سره دا شیان راځي. په ایکسټرنل رینج لیکویډیټي کې موږ تاسې سره دا شیان راځي. بیا یو څه اندازه په مارکیټ کې بیا تاسې ته وښیم خو بیا په ایکسټرنل او په انټرنل باندې زموږ ستاسې درسونه راځي. یعنې زموږ ستاسې څومره درسونه چې راځي هغه به ټول تفصیل په همدې دوو شیانو باندې
ایکسټرنل رینج لیکویډیټي او انټرنل رینج لیکویډیټي. دا به زه دلته تاسو ته ولیکم تر څو تاسې په هغې باندې پوه شئ. صحیح ده. موږ او تاسې خبره کړو په ایکسټرنل رینج لیکویډیټي او په انټرنل رینج لیکویډیټي. دا چې په ایکسټرنل رینج لیکویډیټي کې موږ او تاسې سره کوم شیان راځي هغه ما تاسې ته ولیکل چې اولډ های اینډ اولډ لو. صحیح ده. یعنې د مارکیټ های او لو موږ او تاسې سره په ایکسټرنل رینج لیکویډیټي کې راځي. دا چې لیکویډیټي څه شی دی هغه ما تشریح کړي، هغه ویډیوګانې تاسې وګورئ. صحیح ده. اکثره ملګري په دې موضوع باندې پوهیږي. نو په ایکسټرنل رینج لیکویډیټي کې موږ او تاسې سره اولډ های او اولډ لو راځي. یعنې د مارکیټ های او لو موږ او تاسې سره په ایکسټرنل رینج لیکویډیټي کې راځي. که چېرته تاسې دغه درسونه نه یو نوټ په شکل باندې نوټ ولیکئ یا په یو کتابچه کې ځان سره ولیکئ، نو دغه موضوعات به ستاسې ښه زده کېږي. صحیح ده. په ایکسټرنل رینج لیکویډیټي کې موږ او تاسې سره اولډ های او اولډ لو راځي. یعنې د مارکیټ های او لو موږ او تاسې سره په ایکسټرنل رینج لیکویډیټي کې راځي. په انټرنل رینج لیکویډیټي انټرنل مطلب داخل، صحیح شو، او ایکسټرنل معنا خارج. ایکسټرنل موږ تاسې وایو چې دا یو څیز دی بهر کې دی، صحیح شو، یعنې له یو ځای نه وتلی دی، بهر دی، د باندې دی، صحیح شو، دې ته موږ تاسې وایو ایکسټرنل، صحیح شو. انټرنل موږ تاسې داخلي، په داخل کې یو شی دی، په داخل د کور کې دا شی دی، په داخل د دکان کې دا شی دی، یو شی د دکان نه بهر دی. ایکسټرنل یو شی په دکان په داخل کې دی، انټرنل، صحیح شو. موږ تاسې سره انټرنل رینج لیکویډیټي کې راځي ارډر بلاک یعنی او بی، اف یو جی، بریکر بلاک، لیکویډیټي، ریکلیم ارډر بلاک، یعنی ډیر موضوعات موږ تاسې سره په انټرنل رینج لیکویډیټي کې راځي. صحیح ده. هغه به موږ تاسې ان شاء الله تشریح کوو. نو زموږ تاسې ټول بحث چې دی هغه په ایکسټرنل رینج لیکویډیټي او په انټرنل رینج لیکویډیټي کې دی. دا چې په ایکسټرنل رینج لیکویډیټي کې موږ تاسې سره د مارکیټ اولډ های او اولډ لو دي، او په انټرنل رینج لیکویډیټي کې موږ تاسې سره ارډر بلاک دی، اف یو جی ده، بریکر بلاک دی، لیکویډیټي ده. دا شیان موږ تاسې سره په څه کې دي؟ دا شیان موږ تاسې سره په انټرنل رینج لیکویډیټي کې دي. صحیح ده. دا تاسې ځان سره ولیکئ په قلم باندې یا په هم یو کتابچه کې ځان سره نوټ کړئ تر څو په دې موضوعاتو باندې څه شی تاسې پوه شئ. اوس راځو موږ تاسې دغه ایکسټرنل رینج لیکویډیټي ته تاسې کولی شئ چې یوازې څه شی ولیکئ؟ ایکسټرنل رینج لیکویډیټي په ځای باندې یوازې تاسې ولیکئ چې دا موږ سره دی ای آر ال. صحیح شو. ای آر ال مطلب ایکسټرنل رینج لیکویډیټي. په شارټ کټ کې هم تاسې ځان سره لیکلی شئ ای آر ال ایکسټرنل رینج لیکویډیټي، او دلته دې ته تاسې لیکلی شئ انټرنل رینج لیکویډیټي ته تاسې لیکلی شئ آی آر ال. صحیح شو. دا موږ سره انټرنل رینج لیکویډیټي شو او دا موږ تاسې سره ایکسټرنل رینج لیکویډیټي شو. اوس به راشو موږ تاسې به په مارکیټ کې په دې موضوعاتو باندې یو څه خبرې وکړو. موږ تاسې د ابتدایي موضوعات دي تر څو هغه ستاسې ابتدایه کنسپټ جوړ شي، ستاسې مایند یا ستاسې ذهن چې دی هغه باید له مخکې نه جوړ شي تر څو موږ تاسې په راتلونکي ویډیوګانو کې په نورو موضوعاتو باندې خبرې کړو چې بیا په دې موضوعاتو کې تاسې ته مشکل نه وي. تر ټولو لومړی موږ تاسې ته مایکل دا خبره کوي چې مارکیټ کې قیمتونه تاسې نشئ کنټرول کولی. تاسې ریټیلز ټریډر، تاسې کوچني ټریډران یاست، تاسې سرمایه کم اندازه ده. اصلا مارکیټ چې کنټرول کوي هغه دغه کوچنی دایره یعنې سمارټ مني کنټرول کوي چې دغو کسانو تعداد کم دی خو پیسې ورسره په ډیره زیات اندازه دي. صحیح ده. نو موږ تاسې ته مایکل دا وایي چې موږ تاسې ته په کار دا دی چې د دې خلکو حرکتونه درک کړو یا سمارټ مني چلونه، سمارټ مني په کوم شکل کار کوي، دوی په کوم ځای کې مارکیټ ته داخلیږي، د دوی چل ول دا موږ تاسې باید زده کړو. صحیح ده. مایکل موږ تاسې دا خبره کوي یا موږ تاسې هم دا خبره کړو چې باید د دغو خلکو حرکتونه موږ تاسې درک کړو، د دې خلکو حرکتونه موږ تاسې وپېژنو چې دوی په کوم ځای کې مارکیټ ته داخلیږي، له کوم ځای کې له مارکیټ نه وځي. نو په همدې اساس باندې مایکل بیا راغلی دی او آی سی ټي په دې موضوعاتو کې تدریس کړ چې ما تاسې ته وښودل. آی سی ټي په ایکسټرنل رینج لیکویډیټي او په انټرنل رینج لیکویډیټي کې د تشریح کړې ده چې په ایکسټرنل رینج لیکویډیټي کې یا ای آر ال کې موږ تاسې سره اولډ های او د مارکیټ های او لو موږ تاسې سره راځي، او په انټرنل رینج لیکویډیټي کې موږ تاسې سره اف یو جی، ارډر بلاک، بریکر بلاک، لیکویډیټي، ریکلیم ارډر بلاک، ریجیکشن بلاک، دا به موږ تاسې ټول تشریح کوو ان شاء الله. په هغې باندې تاسې بیا پوهېدی شئ. تاسې ته په چارټ کې وښیم بله مهمه خبره چې مایکل دې شیانو ته زیاته توجه کوي. هغه زیاته توجه څه ته کوي مایکل؟ هغه لیکویډیټي ته، اف یو جي او ارډر بلاک ته، دغه درې شیانو ته هغه زیاته توجه کوي. لیکویډیټي، ارډر بلاک او اف یو جي ته. صحیح ده. که دغه چیرته تاسې په ښه شکل باندې په مارکیټ کې درک کړئ ان شاء الله دا تاسې سره ډېر زیات کومک کولی شي په مارکیټ کې. صحیح ده. زه راځم دغه له دې څخه تاسې انځور اخلئ، که هره کمې ځان ته رسموئ زه به راشم او دا به ټول څه کړم، دا به ټول لرې کړم. صحیح شو. کله مې دا ټول لرې کړل زه به راشم، شروع به د کوم ځای نه وکړم؟ شروع به زه
که چیرې تاسې اولډ های او لو مارک کوئ نو تاسې دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې ویکلی ټایم فریم ته تاسې راشئ. صحیح شو. چې کله تاسې ویکلی ټایم فریم ته راغلی، ویکلی ټایم فریم ته، نو زه اوس راځم او د یوې هفتې چک کوم، د یوې هفتې کینډل های او لو مارک کوم چې دا ما سره د مارکیټ های او لو راځي. صحیح شو. دا اوس ما سره کوم ډول لیکویډیټي شوه د مارکیټ، دا به تاسې پخپله په ذهن کې ولرئ. کوم ډول لیکویډیټي دا ما سره شوه؟ دا ما سره ایکسټرنل رینج لیکویډیټي شو، یعنی د مارکیټ های او لو ما څه کړل؟ د مارکیټ های او لو ما ځان ته رسم کړل. له دې وروسته به زه راشم ډیلی ته. صحیح شو. ګورئ په ډیلی کې ما مارکیټ څه وکړل؟ مارکیټ های او لو ما ځان سره مارک کړل چې د مارکیټ لو ما سره دا نقطه ده، د مارکیټ های ما سره دا نقطه ده. چې دا ما سره چې راځي زه به راشم بیرته فور هاور ته. صحیح شو. زه به راشم فور هاور ته، او چې کله فور هاور ته راشي مارکیټ په لږ نور هم تا سره شي، لږ نور به هم مارکیټ تا سره واضح شي. زه راغلم او د مارکیټ یا دا هفته چې شروع شوي، ګوره همدې ځای نه شروع شوي. صحیح ده. دا د مارکیټ ما سره چې دی او های او لو دی، یعنی دا ما سره ایکسټرنل رینج لیکویډیټي دا، دا ما سره ایکسټرنل رینج. ګوره موږ تاسې سیل سایډ او بای سایډ لیکویډیټي باندې خبرې کړې وي، که چېرته هغه موضوع تاسې یاد وي. صحیح ده. دا هم په همغه شکل باندې دا کار کوي. صحیح شو. اوس دا موږ تاسې سره چې شو، دا موږ تاسې سره ایکسټرنل رینج لیکویډیټي شو. د مارکیټ های او لو موږ تاسې څه کړل؟ های او لو موږ تاسې ځان ته مارک کړل چې دا ما سره د مارکیټ ایکسټرنل رینج لیکویډیټي ده. صحیح شو. دې ته تاسې لیکویډیټي نوم هم ورکولی شئ یا د مارکیټ های او لو هم تاسې ورکولی شئ. اوس انټرنل رینج لیکویډیټي کې موږ تاسې ځان سره څه مارک کړل؟ انټرنل رینج لیکویډیټي کې موږ تاسې ویل چې موږ تاسې سره ارډر بلاک راځي. صحیح شو. دا موږ تاسې سره چې دی ارډر بلاک دی. ټیک شو. چې دا موږ تاسې سره اوبي ده، زه به دې ته ولیکم اوبي، خو دا به موږ تاسې بیا تشریح کوو. صحیح شو. چې ارډر بلاک موږ تاسې سره چې دی دا څه ډول کار کوي، کوم یو صحیح ارډر بلاک دی، کوم یو نه دی. صحیح ده. دا موضوع به راځي، خو اوس هسې یو مثال تاسې در کوم. اوس ګورئ دا او دا. صحیح شو. دا موږ تاسې سره چې شو ایکسټرنل، مطلب بهر ته، یعنی خارج دی، بهر دی. صحیح شو. اوس ګوره دې دا های لو دی، دا موږ سره بهر راځي. صحیح شو. بیا په دې په داخل کې چې موږ تاسې سره کومه لیکویډیټي راځي، اوبي راځي، ایف ای جي راځي، بریکر راځي، دا شیان موږ تاسې داخلي لیکویډیټي وایو. صحیح شو. دا موږ سره داخلي لیکویډیټي ده. صحیح شو. اوس ګوره مارکیټ په دې ځای کې تر دې حده پورې حرکت کړی، خو داخلي لیکویډیټي موږ تاسې سره چې دی ارډر بلاک دی، چې مارکیټ همدغه ارډر بلاک ته څه شوی دی؟ راغلی دی. بل په داخل کې موږ تاسې سره بل څه دی؟ ګوره دلته موږ تاسې سره ایف ای جي ده. صحیح شو. چې دا موږ تاسې سره انټرنل رینج لیکویډیټي ده. صحیح شو. دا موږ تاسې سره څه شو؟ دا موږ تاسې سره ایف ای جي شو، چې دا موږ تاسې سره داخل کې څه دی؟ داخل لیکویډیټي ده. همدارنګه په دې ځای کې هم موږ تاسې چې لرو، په دې ځای کې دا موږ تاسې لپاره یو لیکویډیټي ده. کوم ډول لیکویډیټي ده؟ انټرنل رینج لیکویډیټي ده. صحیح شو. نو موږ تاسې په لومړۍ ویډیو کې دا خبرې وکړې چې د آی سی ټي په لوګو یا مایکل یا چا چې دا ستراتیژي جوړه کړې ده، په هغې موضوعاتو باندې موږ تاسې خبرې وکړلې چې تر ټولو لومړی موږ تاسې باید په مارکیټ کې دا درک کړو، دا وپېژنو. موږ تاسې باید په ذهن باندې، په خپل ذهن باندې دا ومنو چې حرکتونه زه نشم کنټرول کولی. حرکت څوک کنټرول کوي؟ حرکت سمارټ مني کنټرول کوي. سمارټ مني څوک دي؟ هغه کسان چې په زیاته اندازه پیسه لري په مارکیټ کې، هغه بانکونه دي یا غټ مؤسسات دي یا غټ شرکتونه دي، چې هغوی یا غټ دولتونه دي، یعنی هغوی په ډیره اندازه سره سرمایه لري. صحیح. هغوی چې لري په ډیره اندازه سره سرمایه لري، نو زه باید د دغو خلکو حرکتونه درک کړم. صحیح شو. د دغه سمارټ مني حرکتونه باید زه درک کړم. که ته غواړې چې د سمارټ مني حرکتونه درک کړي یا د سمارټ مني حرکتونه وپېژنې، ته باید دوه موضوعاتو باندې کار وکړي، چې یو د انټرنل رینج لیکویډیټي او بل د ایکسټرنل رینج لیکویډیټي. انټرنل معنا داخلي لیکویډیټي، چې په داخل کې موږ سره ارډر بلاک، ایف ای جي، بریکر لیکویډیټي، ټرند لاین لیکویډیټي، یعنی ځینې نور مهم موضوعات موږ تاسې سره څه کېږي؟ دا موږ تاسې سره راځي. نو دا موږ تاسې لپاره انټرنل رینج لیکویډیټي ده. او بله موضوع چې موږ تاسې د سمارټ مني غواړو د سمارټ مني حرکتونه درک کړو، نو ایکسټرنل رینج لیکویډیټي باندې باید موږ تاسې ځان پوه کړو، یعنی د مارکیټ های او لو. مارکیټ کوشش کوي چې داخل کې، په داخل کې چې مارکیټ لیکویډیټي ته راغی، همغه لیکویډیټیان یې راټولې کړل، بیا مارکیټ څه ټارګیټ کوي؟ بیا مارکیټ ایکسټرنل رینج لیکویډیټي ټارګیټ کوي. چې کله مارکیټ دغه لیکویډیټي ټارګیټ کړه، بیا مارکیټ څه کوي؟ بیا مارکیټ راځي، مارکیټ بیا ایکسټرنل رینج لیکویډیټي، مطلب دا چې ایکسټرنل ټو انټرنل، انټرنل ټو ایکسټرنل، مطلب دا چې داخلي لیکویډیټي کوشش کا چې خارجي لیکویډیټي ټارګیټ کا، یا ایکسټرنل رینج لیکویډیټي ټارګیټ کا، او ایکسټرنل رینج لیکویډیټي کوشش کا چې
داخلي یا انټرنل رینج لیکویډیټي ټارګټ کا چې موږ تاسې لرو ایکسټرنل ټو انټرنل ټو ایکسټرنل مطلب کار دا دی یا لیکویډیټي بل لیکویډیټي ټارګټ کی نو مایکل په امدې دوه موضوعاتو باندې خبرې کړي چې ایکسټرنل دی او انټرنل رینج لیکویډیټي ده صحیح ده نو مایکل زیاته توجه په همدې باندې کړي بیا چې موږ تاسې سمارټ مني ځینې نور حرکتونه درکو یعنی مطلب مایکل دا وایي چې تاسې باید انسټیټیوشنل ریفرنس پوینټس باید تاسې وپېژنئ مطلب دا دی چې دغه دې باندې بیا موږ تاسې وروسته نور هم خبرې کړو ځکه ځینې موضوعات مانه زیاتېږي او زه کوشش کوم چې معلومات په تدریجي ډول ستاسې تر ذهن در ورسوم صحیح شو موږ تاسې باید نن صرف همدا زده کړل چې موږ تاسې مارکیټ نشو کنټرول کولی مارکیټ سمارټ مني کنټرول کوي چې غواړو موږ تاسې د سمارټ مني حرکتونه درکړو باید موږ تاسې انټرنل او ایکسټرنل باندې کار وکړو اوس موږ تاسې صرف مارکیټ های او لو مارک کړل د دې وروسته موږ تاسې فیجي ارډر بلاک بریکر بلاک میډیکیشن بلاک ریکلیم بلاک ریجکشن بلاک په دې موضوعاتو باندې خبرې کوو چې کله تاسې یو موږ لس درسونه ریکارډ کړو بیا دغه ټول شیان زه تاسې ته همغه لس درسونه زه راخلم او په چارټ کې تاسې ته اپلای کوم بیا به تاسې وګورئ چې تاسې ته مارکیټ څومره ښایسته انټري درکوي څومره ښایسته مارکیټ تاسې سره جوړیږي صحیح ده بل مهم شی په مارکیټ کې چې دی صبر او انتظار ډیر مهم دی اوس ګورئ که چېرته چا د ارډر بلاک دی فیجي ته انتظار کړی هغوی ته به مارکیټ ښه ښایسته انټري ورکړي صحیح ده او ټارګټ موږ سره مارکیټ دغه ځای دی موږ د سره ټارګټ د مارکیټ دغه دی ځکه مارکیټ 4 هاور ارډر بلاک ته راغلی فیجي ته راغلی تاسو کولی شئ اوس ولاړ شئ 1 هاور ته په 1 هاور کې وګورئ چې مارکیټ دلته له تاسو سره څه چل کړی دی صحیح شو هغه تاسې په دې ځای کې کتلی شئ نو زه کوشش کوم چې موضوعات لږ لږ تاسو ته انتقال کړم صحیح شو اوس ګوره دلته موږ تاسې چې دا شیان وران کړو دلته بیا تاسو سره انټري نوره هم چې راځي انټري نوره هم خوندوره راځي صحیح ده ګورې دا ابتدایي موضوعات دي زه نه غواړم چې ډېر موضوعات تشریح کړم تر څو په راتلونکي ویډیوګانو ګوره مارکیټ دغه ون هوري فیجي ته راغلی دی او بار بار همدې ون هوري فیجي ته راغلی او مارکیټ له همدې ځای څه کړی دی ریورسل کړی دی او مارکیټ پورته حرکت کړی اوس چې مارکیټ اګین راځي نو هغه به دغلته اف وی جي ارډر بلاک او بریکر شتون لري او مارکیټ په ډېر امکان سره همدې ځای ته راشي او دغه ایکسټرنل رینج لیکویډیټي مارکیټ شي کا ټارګټ کا نو نن موږ کمو موضوعاتو باندې کوشش کوو په کمو موضوعاتو خبرې وکړو یعنی موضوعات کم او خبرې باید ډېرې موږ تاسې وکړو صحیح ده نو په دې هیله چې په دې لومړی ویډیو په ابتدایي معلوماتو باندې به تاسې پوه شوي یاستئ او زه کوشش کوم چې ویډیوګانې لنډې کړم او ډېر موضوعات تاسو ته تدریس کړم ګوره ستاسې ذهنیت جوړېدل مهم دي تاسو وایئ چې ویډیو اوږده شوه په لږ موضوعاتو دې خبرې وکړې ډېرې خبرې دې وکړې بار بار تکرار کړي زما کوشش دا دی چې ستاسې هغه ذهنیت جوړ کړم ستاسې ذهنیت چې کله جوړ شي که بیا زه ډېر موضوعات په کم خبرو هم تشریح کړم بیا تاسې په اسانۍ سره ورسره پوهېدی شئ ځکه ابتدایي معلومات به تاسې ترلاسه کړي نو په دې هیله چې په دې ویډیو کې په څه باندې پوه شوي یاستئ که بیا هم کوم ملګري سره غوښتنه پوښتنې تاسې کولی شئ ماته کمنټ وکړئ ډېره زیاته مننه